د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم د فریلانسینګ تخصصي پروګرام په فراغت غونډه کې ویلي چې امارتي ادارې د خالي بستونو لپاره تازه فارغ شوي محصلین وټاکي. ځوانان د ټولنې مهم قشر دی او په ټولنه کې لوړ حیثیت لري. د کورنیو چارو وزارت وايي پروان کې د ملي پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز څخه نږدې 1500 تنه سرتیري فارغ شول. تر دې وړاندې هم له یاد مرکز څخه په 7 دورو کې 15000 تنه سرتیري فارغ شوي. د جاپان سفیر کورومیا تاکیوشي د عامې روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره په لیدنه کې ویلي چې جاپان په نږدې وخت کې له افغانستان سره د درملو او 14 امبولانسونو مرسته کوي. د ټولګټو چارو وزارت لخوا د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د پلخمري ښار اړوند د بغابي سړک د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د سالنګ لویه لار نن پنجشنبه د لویو بار وړونکو او مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. وړاندې تر دې یاد د لویې لار د سالنګ تونل تر بیا رغونې وروسته یوازې د کوچنیو موټرونو پر مخ پرانیستل شوې وه. د لوګر امنیه قومندانۍ د توریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت په بېلابېلو عملیاتو کې یو شمېر سپکې او درنې وسلې کشف او ترلاسه کړي دي. لغمان کې سږ کال د ښاروالۍ له لوري شاوخوا 80 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. لوګر کې د کانونو له درکه 150 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي. د لوګر د کانونو او پترولیم ریاست مسؤلین وایي چې د 1402 هجري لمریز کال له پیل څخه تر دې دمه 150 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. مسؤلین وایي د شمال د ډبرو سکرو کانونو کې 100,000 کسان په کار بوخت دي. په ټولو شمالي ولایتونو کې د ډبرو سکرو 1028 کانونه شتون لري چې له ډلې 33 دولتي کانونه یې په فني ډول د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ له لوري استخراجېږي.